د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د حیواني او زراعتي درملو جوړولو هغه فابریکه چې پکې تقلبي او غیر معیاري درمل تولیدېدل د کشفي او امنیتي ارګانونو د اطلاع پر اساس وتړل شوه او د دې فابریکې څو کسان د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د حیواني درملو په دې کارخونه کې تقلبي او غیر معیاري درمل جوړېدل او د نورو هیوادونو د لیبلو لګولو وروسته ښار کې پر خلکو پلورل کېدل. فابریکه د دواسازۍ کشف شوه چې په دې کې تقلبي دواګانې او هغه دواګانې چې په معیار برابر نه وي او لیبل پرې لګولي د امنیتي او کشفي ارګانونو په همکارۍ او همغږۍ ونیول شو. په حدود د شاوخوا 3.5 زره کارتنه دوایي په جلال آباد ښار کې هغه دواګانې چې تقلبي وي، تاریخ تیرې وي او په معیار برابر نه وي او په قاچاقي شکل سره راغلي وي، هغه دواګانې ونیول شي او د کرنې مالدارۍ ریاست ته وسپارل شي. په دې فابریکه کې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شویو کسانو رسنیو سره خبرو کې پر خپل جرم اعتراف وکړ او زیاته کړه چې له 3 کالو راپدې خوا یې په دې کارخونه کې تقلبي درمل جوړول او د نورو هیوادونو لیبلې به یې پرې هم لګولې. دغه فابریکه چې جوړه کړې وه د دې کې حیواني دوايانې جوړولې د چرګانو دپاره او دغه فابریکې کې موږ دوا جوړول او خارجي سټیکر به هم پرې لګولو. په دغه کې بس موږ تقریبا دغه 3 کاله 2.5-3 کاله کېږي چې کار کوو او به دغه امنیت خلک راغلل او موږ یې ونیولو. بل خوا ننګرهار کې د حیواني او زراعتي درملو قانوني جوړونکي شرکت مسؤلین وایي بې کیفیته درمل جوړولو یې پر کاروبار د منفي اغیز سره سره پر تولیداتو هم منفي اغیز کړی او غوښتنه کوي چې د دغسې تقلبي درمل جوړونکو پر وړاندې باید کوټلي ګامونه پورته شي. واضح خبره ده چې بې کیفیته درمل چې دي دا په فابریکو باندې او په صنعتي تولیدي شرکتونو باندې ډېر بد اغیز کوي. مونږ دلته کوشش کوو چې خپل کیفیت برابر کړو او د دهقان او د فارمدار او همداسې د مالدار هغه اړتیاوې پوره کړو. نو دا چې بې کیفیته درمل راځي یا بې کیفیته تولیدېږي هغه زموږ نه هغه په ارزانه بیه راځي نو زموږ تولید ته صدمه رسوي. مسؤلین وایي راتلونکي کې به هم د هغو خلکو پر وړاندې جدي اقدام کوي چې جعلکاري او خلکو ته دوکه ورکوي.